دا قاری ته به د ما د صاحب رسول الله د عزت توهین کوې، ته به د ما د رسول الله د صحابه و توهین کوې او ما ته وایې توهین مه کوه. د تا په 12 در سپور سم، د تا په 12 په مور باندې نتنیاهو در سپور کړم او چې ما تر غوږو داسې ورته نیولي. هغه قاری صاحب یو سلو اویا کسان ورته پیسپارو مونږ ته اشته وخت هم نه پیدا کېږي. نه دا ټول عمر به موږ له دې سره حوصله کوو، دی به دلته راځي د ما د عمر الفاروق د رسول. هی عجیبه خبره دا ده، د عائشې رضی الله عنها د رسول الله خاندان ته ورننوځي توهین کوي، خو د ده نه چې د امام پوښتنه وکړې وایي څه شی ده؟ وایي د ما کور ته مه راننوځه، وایي د تا په هغه کور کې خنزیران ته پسې درننه باسم. نه په خدای قسم که یا مخکې تللی یم یا بله له دې سره دا لګي ما د رسول الله د صحابه د موږ دپاره سور خط ده. که تاسې دوسانو بېناموسان دلته ناست یاست چې وایي کنځله مه کوه، دې دوسانو مردګاوانو ته وایم چې نه په مور غیرت درځي، نه پر پیغمبر غیرت درځي، نه په صحابه و غیرت درځي. تر تاسو لوی مردګاوان په خدای قسم که په دنیا کې بل وي دا دلته سنیانو مردګاوانو ته وایم، دا سنیانو دوسانو دلګانو عزت خرڅونکو ته وایم. له تاسو نه لوی مردګاوان په خدای قسم که بل وي چې په خپل پیغمبر غیرت نه درځي. بالکل. له تاسو نه لوی دوسانو دلګان په دنیا کې بیا بل په خدای قسم کوي چې په خپل پیغمبر په صحابه و غیرت نه درځي. الله مردګاوانو د پیغمبر د بیبي توهین درته کوي او زه بار ورته وایم چې مه کوه، خبرې ته راسه. نه دا یې توهین کوي پروا نه کوي، خو لیکن زه چې ورته وایم د ایمان په اړه کې پوښتنه وکړم وایي نه. ای دې تاسې په حیا باندې لعنت سه بې ایمانو منافقینو، تاسې په هغه مور لعنت سه د داسې سنیانو د خبیثانو د تاسې د مجوسیانو د ټرامپ د امتیانو د مودي د امتیانو. ای دې خبیث اولاده بې شرفو. دا زه پیژنم دا خبیث دا ملعون همیشه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموسو د امهات المؤمنینو د صحابه و توهین کړی ده. دا ډېر زندیق انسان د قاري صاحب دا 3 شپې راځي ما نه راپورته کوه، ځکه چې هر وخت د توهین د صحابه و توهین د امهات المؤمنینو کړی او ډېر په سختو الفاظو توهین کوي. او که تاسو خیال کړي په خدای قسم دا ټول ملحدین مردګاوان ورسره رالو، دا ټول ملحدین غالبا دغه ملحدین د دوی په کور کې په یو بل سپاره وي او دوی بیا د هغو په کورونو کې په یو بل سپاره وي، چوټه به یو بړه به ټول سره راغلو. بالکل. هغه خو په متعادت کړي په عذاب دی خدای گرفتاره که، الله جل وعلا مو په داسې عذابونو گرفتاره که. خدای جل وعلا خو د دې امریکا او د اسرائیل ته توفیق ورنصیب کړي چې له خاورو سره مخاوري کړي. امین امین یا رب العالمین. څوک وایي یونیټډ جانه چې تر دې غوږو دې نیولي وای او تر دې غوږو مو درته نیولي وای دا د دوی نرګس بیبي او دا مهدي او تاسو په دې شا باندې پنشنمنټونه ورکولای. دومره د بې شرفه زمن دی د پیغمبر عزت بې عزتي کوه پروا نه کوي، بله خبره کوه پروا نه کوي، د صحابه و توهین کوه پروا نه کوي. خو له ده نه ګوره ما ورته ویم چې 12 امام د ملا ده عمر جانه که ملا نه ده ومې ویل که مې نه وایي د ما کور ته مه راننوځه او د ډایرکټ ام المؤمنین ته توهین وکړه. نه دا خلق دا خلق دا بیا اوس یو بل په نامه اوس له مړو نه د موږ له مړو نه مدد غوښتل شروع کړي دي. بابا عبدالرحمن صاحب ستړي بس. وعلیکم السلام ورحمة الله. وعلیکم السلام بابا عبدالرحمن صاحب ستړي مشه. زه اومه نه کې ناست یم، اولمه کوڅه دویم نمبر کور راځه چې معلومه کو کابل کې. نه خو ما دته ورته ویل مالته دې دا کامره خلاص کړه رښتیا ته په دې کابل کې د دې بل چا غریب دی خدای دې چا په پاسپورټ یې منډه ور واخیست هغه پاسپورټ یې راواخیست. ولته مو چې دغه د اوس پاسپورټ ټکاپي ما اخیستې وای دغه ته مو کولې و چې هغه د اوس پاسپورټ ورکړي ان شاء الله نو مې راغله تذکره کې ها و که خیر سبب درته پزا کې کوم بس دا کار چې اوس چې اول دغه ته پته ولګي بیا ورکو پاسپورټ او ان شاء الله ته علي سبب دا به پیدا کیږي کجره برزاو ان شاء الله.
ګاډي دلته پروت ده. خلیل مهرباني، خالد شاهین. سلامونه کاری صاحب. وعلیکم. کاری صاحب محترم، د ټول مرګل نه مخواسته چې د یونین سپای بے غیرته مرتد مردګو دا د توهین ده. تاسو بے غیرته کسون نه دی په کور چې تو برور تروشي بيخي د کوم مرګلی چې دی ماشالله خطه کړه مرګلی دی خدا د متي پیداور ده دوی ته زوال لا خوش کوم چې دا کسون د مار پورته کوي صرف د برور کې شي کنه. ګوري صبر دې زړه سره د تاسو د احساسات او د په دین غیرت خدای قبول کړي، لیکن دا خلق و پیژنئ، دا خلق تر اوسه تاسو ته ورونه ځانونه درخودل، ورونه یې دربلل او د مو خلق ورته ورونه ویل، لیکن دای د رسول الله د ناموس بی عزتی درته کوي، پروا نه کوي. دای د رسول الله د صحه پروا خلدنه خپل دینی پختنه وکړي به د خو به دی ما کوړه مرانه نه وي. بالکل دوی څنګه څنګه معلومیږي دا